ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو 15مه غونډه ترسره شي. په دې تړاو د مرکزي ویان مرستیال وایي چې موږ دا مثبت ګام بولو چې د افغانستان ګاونډ او د سیمې هیوادونه د دې هیواد اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بهبود او بیا رغونې په چارو کې پر همکاریو همغږي دي. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارت لیوال دی چې د چین او ترکمنستان په ګډون د سیمې هیوادونو سره د افغانستان سیاسي او اقتصادي اړیکې پراختیا پیدا کړي. دا موږ یو ښه مثبت ګام بولو چې د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونو د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بهبود او بیا رغونې په چارو کې پر همکاریو همغږي دي. موږ هم لیواله یو د چین او ترکمنستان په شمول له ټولو هیوادونو سره مو سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پراختیا ومومي. خو د چارو شنونکي بیا د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو په سیاستونو نیوکې کوي او وایي چې هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي موخو ترلاسه کېدو لپاره کار کوي. د دوی په ټکو هیوادونه د ستونزو د حل په برخه کې په مستقیم ډول له اسلامي امارت سره په اړیکه کې شي. لومړی خو دا دی چې باید امارت اسلامي د دغو ګاونډیو هیوادو بیا د نور د نړیوالو هیوادو چې زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي باید د دې انحصار څخه ځان وژغوري. هر مسله چې د افغانستان په ارتباط کېږي باید مستقیما په خپل افغانان برخه پکې واخلي، نه د پردي ګاونډي هیوادونه. دا ټوله استخباراتي سیاسي ناروا لوبې دي چې زموږ د هیواد په هکله ترسره کېږي. د دغو هیوادو پر وړاندې باید امارت اسلامي ډېر کلک غبرګون ښکاره کړي او که نړیوال غواړي چې په افغانستان حکومت سره نظام سره تعامل وکړي او تفاهم ته ورسیږي، یوازینۍ لارې د حل همدا ده چې په خپله مستقیما د امارت اسلامي سره خبرې وکړي. دغه راز ځینې نور بیا د سیمې او نړیوالې ټولنې سره پر یوه لیکه د مزل په برخه کې له اسلامي امارت څخه غوښتنې هم لري او ټینګار کوي چې که اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره یو ځای مزل کول غواړي، پر وینا یې په ځینو مسایلو کې د له نرمښت نه کار واخلي. نړیوال د افغانستان د طالبانو د دولتدارانو نه فقط د ښځو د حقوقو په درناوی دا غواړي چې طالبان ښځو ته حق د کار ورکړي، حق د تحصیل ورکړي او دوی ته اقلا هغه څه چې په اسلامي نړۍ کې مروجه ده هغه ورته ورکړي. نو بناءً نړیوال همدغه د انساني حقوقو له ادرسه په طالبانو باندې همدغه نیوکه کوي چې دوی په دغه څه کم 4 کلو کې ښځو ته هغه حقوق چې هم د اسلامي اصولو او هم د بشري او نړیوالو اصولو سره برابر دی هغه نه ده ورکړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا هیواد په افغانستان کې د ثبات د ساتنې او د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو لپاره څو اړخیزې نړیوالې کړنلارې مهمې بولي.